والو نه کې هیلې احترامات زم ساده قربانزر خان ساده تورغر ټي وي کې هرکلی وایو نو نن موږ سره د تورغر ځلن ستوري ایران ما داخل او هارون اسحاق صاحب ناست خسته کلامونه وي په رنګ هم ښه وي او نن موږ حیران ما داخل ته وایي چې وایي زما لږ اواز دغه د خیر دی بیا به هم همدنه کلامونه به دې کې ریکارډ کوو د دو مننه هم کوو چې دومره قیمتي ټایم موږ له راکړه او موږ دې پروګرام له راغلل نو حیران ما داخل صاحب څه به راته وایي نظم به راته وایي چاربې ده به راته وایي غزل به راته وایي تاسو مننه کوم تاسو د پوره ټیم ته ټیم ډیره زیاته مننه موږ له وخت راغلو موږ خپل بری مرګي خلاص غزل به د شریک کوم د دې خلق څنګه زړونه دي ادمه د دې خلق څنګه زړونه دي ادمه سړي کاڼي او صبرونه دي ادمه د دې غرونو نسلګي را پورته کېږي د دې غرونو دي غرونو نسلګي را پورته کېږي په دې غرونو کې روحونه دي ادمه ښه نو ژوند تېرول دومره اسان نه دي ښه نو ژوند تېرول دومره اسان نه دي ښه نو څومره ګړنګونه دي ادمه دا سړی به د معیاره را پرېوځي دا سړی به د معیاره را پرېوځي ورپسې څومره آهونه دي ادمه بعضې خلکو دي د اور جامې اغوستې بعضې خلک بارانونه دي بعضې خلکو دي د اور جامې اغوستې بعضې خلک بارانونه دي ادمه دا زمونږ د عملونو چې نه ښکاري دا چې څومره عذابونه دي ادمه دا زمونږ د عملونو چې نه ښکاري دا چې څومره عذابونه دي ادمه دا چې پیغلې د اظهار په دار زنګېږي دلته داسې رواجونه دي دا چې پیغلې د اظهار په دار زنګېږي دلته داسې رواجونه دي ادمه سرچینه د محبت شو کور کې وچه د ژوند لارې سرابونه دي ادمه هغه سر وه د ښایست حیران چنار لکه پاتې دوه عکسونه دي ډېره مننه حیران مداحل صاحب د ښایسته کلام لپاره نو ګورو دا موږ سره یو بل هم ځلن ستوری هارون اسحاق صاحب ناست دی نو ګورو چې نن موږ لغه کم کلام راوړی د هغه نه به د کلام واورو هارون اسحاق صاحب ډېره ډېره مننه او کلام تاسو سره شریکوم د هغې نه مخکې یو دوه شعرونه دي چې د قام سترګې نم خو به کوو چې د قام سترګې نم خو به کوو د راپېښې بلا غم خو به کوو او پښتنو ستاسو به دومره بې حسۍ پښتنو ستاسو به دومره بې حسۍ که هیڅ نه کوو ماتم خو به کوو نه چې د ظلم خلاف نه راپورته کېږو چې د ظلم خلاف نه راپورته کېږو بیا فریاد مه کوئ زغم خو به کوو دې بربنډ زخمي انسانیت دې بربنډ زخمي انسانیت ته سپټۍ او سمرهم خو به کوو او که سرونه مو قلم شي که سرونه مو قلم شي خو پالنه د قلم خو به کوو څه په مزه شوم ستا په تمنا کې تحلیل څه په مزه شوم ستا په تمنا کې تحلیل لکه لوګی چې د سګرټ شي په هوا کې تحلیل مننه او ګلرنګه ته شولې د عشق په انتها کې تحلیل ګلرنګه زه شولم د عشق په ابتدا کې تحلیل او شعر دی چې دا بدرنګۍ به د ښکلا په نظر اور واخلي دا بدرنګۍ به د ښکلا په نظر اور واخلي دا تور ګس به د تیرو شي په رڼا کې تحلیل او زما نظر د ښار لوګو لوګې کړی ځان ته زما نظر د ښار لوګو لوګې کړی ځان ته زما اواز د مشینونو په غوغا کې تحلیل زما نظر د ښار لوګو لوګې کړی ځان ته زما اواز د مشینونو په غوغا کې تحلیل مقتده احساسه ما یې له مخونو اندازه کوله احساسه ما یې له مخونو اندازه کوله چې څوک په چا پسې تحلیل څوک په چا کې تحلیل ډېره مننه هارون اسحاق صاحب او حیران مداخل صاحب زموږ اراده او ملګرو چې دونه ښه ډېر کلامونه ریکارډ کړو چونکې مزدورۍ ښار دی او کراچۍ لوی ښار دی هغه ستړی مصروفیات لري خو په راتلونکي وخت کې موږ انشاءالله د دغه دواړه ځلن ستورو سره به مرکه کېږدو د دوی د ژوند د دوی د هنر او
فن په هکله پوره معلومات تاسو ته راوړو نو انشاءالله زموږ سره اوسئ راتلونکي وخت کې به دونه نور کلامونه هم ریکارډ کوو او خاص کر د هیران مداخل ځای به نو په ترنم کې ریکارډ کوو ځکه چې ملګرو ډېر زور واچو چې یار ډېر ښه په ترنم کې وایي او د ترنم کې خو چونکې دغه آواز خراب دی نو خیر دی راتلونکي وخت کې به دونه دغه وکړو او د ډېره شکریا ادا کوو چې موږ خپل ټایم راکړ ډېره مننه